موري و موري ته چیرته یې لکه دلته راشه کنه یو موري و موري کنه موري 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 کنه موري موري و موري ته چیرته یې هله در راشه کنه قدم نه دې دار شمه قدمونه راواخله وې یاله ساده ګوله زه خو وایم چې بیخ دې شي نشه دا څه چغې دې شروع کړي دي دا خلک پسه وایي روژه را روانه ده ته پکې چغې شروع کړي دي و خدای دې ښه که ساده ګوله موري خبره داسې ده که نه چې ډېره زیاته را باندې ګرانې نو په دې خاطر در پسې چغې وهمه دا جبۍ مې چوله ته نه راځي دا ته چېرته وي ما ته پته ده چې زه در باندې څومره ګرانه یم خیرونه خو چې مطلب دې راکړي ولاکې را باندې غږ م وکړي خدای دې دا پاپړ غوږونه ووهه لکه پاپړ خوندې غوږونه دې نیولي دي لکه د پلار غوندې دي خیرنه لا خو مورجانې یو خو ته شرمول کې که نه یاره خبره داسې ده چې خیرن نه یم سار مې پاک توتره لمبلي دي 5 بالټي اوبه مې په ځان باندې مصرف کړي دي اوس هم رانه د عطرو بوی ځي او که نه نور څنګه ولامبو چې ته راته خیرن وې وی ساده ګله ته بالا پاک شي که نه چې کله د اټک په سیند کې ولامبې بیا به درته پته ولګېږي چې خلک څنګه صفا کېږي مورې خبره داسې ده که نه که دا ټک په سیند باندې پاکېږم او که نه پاکېږم خو یو ورځ نه ورځ به ته موږ په سیند باندې لوکې لکه د مار غوندې قدم را واخله صحیح ده خیرنه 50 قدمه به در واخلم خو خبره داسې ده چې سله دې راوغوښتم چې داسې چغې دې شروع کړې وې چغنه لا خو او که نه په زول باس دې موږ سره شروع کړی دی غوږونه دې راوخواړه ښه مورې دا راته ووایه چې خلکو کره تللي وي او که نه زما رښتې ته او زویه تللې ومه پوښتنه مې وکړله ښه مورې نو دا راته ووایه چې زما په باره کې څه ویلې زه خو اپلاتون یم اپلاتون او که نه قدم را واخله او کنه خیرنه پلار دې مپلاتونو او کنه خبره داسې ده چې هغې دې ویلي چې زوی دې څه کار کوي او څومره پیسې ګټي او څومره تعلیم یې کړی دی نو مورې تا به ورته ویلو که نه چې شلمې پاس کړی دی او دومره پیسې ګټي چې ستا لور خو خوشحاله ښه مزېداره او داسې ده که نه چې هر هفته به یې په چکر هم بوځي بازار خواته او که نه لکه د مار غوندې قدم را واخله بس ساده ګله نو هغې دې ویلي چې موږ ورته لور نه ورکوو بس نه دې راکوي خو مورې تا هم دې نه پوښتنه کړې وه چې د دې دا به برسرې لور څومره تعلیم کړی دی چې زموږ د تعلیم پوښتنه کوي او که نه لکه د مار غوندې قدمونه را واخله مورې د هغې لور ډېر زیات تعلیم کړی دی او په اتم صنف کې 12 ځلې ناکامه شوې ده یا لکه درجن یې پوره کړی دی د خیره سره ښه او که نه زویه درجن یې پوره کړی دی او هغه غواړي چې 1.5 درجن پوره کړي د خیره سره دا څه وایې مورې خو خبره داسې ده خیر دی یو ځلې بیا چکر ور ووهه یو ځلې ورته بیا ست وکړه که چېرته یې ومني قدم را واخله نه 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 زویه زه نور نه ورځم ښه هغې سره زما ورانه شوه هغې ویلې چې هلک زموږ خوښ نه دی نو مورې تا ورته څه ویلې چې هغې ویل چې زموږ هلک خوښ نه دی ساده ګله زویه نو ما ورته ویلې خوښ خو زموږ هم نه دی خو څه وکړو په ډېران یې وغورځوو والا که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او کنه لکه د مار غوندې په خدای سپارم بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته